بسم الله الرحمن الرحیم. نن غواړم تاسو ته د پاسپورت د چک کولو طریقه وښیم. زیاتره ملګرو موږ ته میسجونه پرېښي وو چې موږ ته د پاسپورت چک کولو طریقه وښیم. نن غواړم چې پاسپورت چک کولو طریقه په دوه طریقو سره شریکه کړم، چې یو د بارکوډ په اساس، بل د مشخصاتو په اساس. نو کله چې تاسو ثبت نام وکړئ، دغسې یوه ورقه تاسو درکوي چې لومړی سر کې هغه بارکوډ ده. بارکوډ نه وروسته تاسو تخلص ده، په تخلص نه وروسته ستاسو نوم ده، او نوم نه وروسته ستاسو پلار نوم ده، بیا د نیکه نوم ده، او بیا تاریخ تولد ده. د دغو مشخصاتو په اساس تاسو کولی شئ چې د خپله فورمه څه وکړئ، سرچ کړئ. نو لومړی قدم کې موږ راځو ګوګل ته راځو. ګوګل کې به خالي تاسې ګوګل چې کله خلاص کړئ، خالي به تاسې ولیکئ پاسپورت. خالي پاسپورت به ولیکئ. کله چې پاسپورت تاسې ولیکه، نو تاسو ته به د ریاست پاسپورت عمومي صفحه خلاصه شي. لومړی لینک باندې به څه وکړئ، کلیک به وکړئ. دلته د ریاست پاسپورت هغه کله چې تاسو پاسپورت ولیکئ، لومړی لینک چې راځي هغه به د ریاست پاسپورت عمومي لینک وي چې لیکلي دي فورم آنلاین پاسپورت. په ده باندې به کلیک وکړئ. چې کله تاسې کلیک وکړئ، نو تاسو ته به د ریاست پاسپورت هغه عمومي صفحه خلاصه شي. نو راځئ موږ پرې کلیک کوو، ګورو چې ریاست پاسپورت صفحه موږ ته خلاصه شوه. نو ریاست پاسپورت صفحه کې چې دا یو بخش د مینو بخش ده، بل چې د لاندې بخش کې د ژبو بخش ده، چې پښتو ژبه پکې ده، او بل پکې دري ژبه ده. که تاسې غواړئ چې مثلا صلاحیت په هره ژبه باندې ډېر اوسېږي، په دې ژبو کې هر یو ژبه انتخابوي. یو دري ژبه ده، بل چې ده د پښتو ژبه ده. نو چې هر یو باندې تاسې وارد هستئ، په همغه ژبه به څه وکړئ، کلیک به وکړئ، او تاسو ته به په همغه مشخصاتو، یعنې په همغه ژبه باندې به تاسو صفحه خلاصه شي. موږ راځو لومړی دلته د پښتو ژبه څه کوو، دلته انتخاب کوو، ګورو چې موږ ته فورمه صفحه خلاصیږي او که نه. ګرانو هیوادوالو، هغې نه مخکې چې موږ صفحه خلاصه کړو، لومړی راځو دغه مینو بخش هم تاسو ته تشریح کوو. ګورو چې د مینو بخش کې هم که چېرې تاسې هغه کلیک وکړئ، دلته به تاسو ته د جستجو یو بخش دی چې په دې په اساس هم تاسې کولی شئ چې خپله فورمه چک کړئ او ویې ګورئ چې تاریخ یې درکړی ده او که نه یې درکړی. نو دغه جستجو په اساس هم تاسې کولی شئ چې د مینو له طریقه راځئ، جستجو بخش انتخابوئ، هغوی له طریقه خپله فورمه چک کوئ. یو خو د مینو په اساس، او بل دغه اعلان دی چې ژبې لیکلي دري او پښتو. د دې په اساس هم کولی شئ تاسې په دې هر یو باندې چې کلیک وکړئ، تاسو ته به د جستجو بخش راشي. نو راځو موږ پښتو ژبه باندې کلیک کوو. کله چې پښتو ژبه باندې موږ کلیک وکړو، نو موږ ته به یو صفحه خلاصه شي چې لومړی سر کې چپ طرف ته لټون بارکوډ په اساس لیکلي دي. یعنې که غواړئ تاسې خپله فورمه د لټون یعنې بارکوډ په اساس سر کې په ده به کلیک وکړئ، اتومات شکل سره به تاسو ته د هغه فورم چې تاسو ثبت نام کړی ده هغه به خلاص شي. نو راځئ موږ په دغه لټون د بارکوډ په اساس باندې کلیک کوو. کله چې موږ دا خلاصه کړه، دلته د لټون د بارکوډ په اساس موږ ته مشخص شو چې لومړی سر کې موږ ته بارکوډ لیکلی ده، او دویم بخش کې موږ ته تاریخ تولد لیکلی ده. اوس که موږ غواړو د بارکوډ په اساس خپله فورمه سرچ کړو، لومړی د اوله خانه کې به بارکوډ ولیکو، او په دویمه خانه کې به تاریخ تولد ولیکو. کله چې تاریخ تولد مو ولیکه، بیا هغه نه وروسته کولی شو چې فورمه انتخاب کړو. بله بخش ده چې د جستجو په اساس د مشخصات، یعنې جستجو په اساس مشخصات، یعنې په دې اساس موږ هم کولی شو چې نوم، پلار نوم، نیکه نوم او د تاریخ تولد په اساس موږ څه وکړو، خپله فورمه پیدا کړو او ویې ګورو. راځئ د باندې کلیک کړو، ګورو چې دغې کومې بخش دي. کله چې موږ په دې بخش باندې کلیک وکړو، نو دلته اتومات موږ د مشخصاتو په اساس خپله فورمه پیدا کولی شو. لکه نوم پکې شته، د پلار نوم پکې باید وضع کړې، باید پکې د نیکه نوم وضع کړې، او بل د تاریخ تولد. دغه موارد چې موږ پکې وضع کړو، هغه په اساس موږ کولی شو چې خپله فورمه سرچ کړو او ډاونلوډ یې کړو او یا جستجو یې کړو. نو دغه مشخصات بیا موږ څه کړو، وضع کړو. هغه نه وروسته موږ ته دغه مراحل کېږي. اوس تاسو هغه ثبت نام چې موږ کړی ده د ولی خان په نامه ده، د هغه په اساس موږ څه کوو، دغه فورمه چک کوم چې لومړی سر کې د کس نوم چې ولی خان نومېده، د پلار نوم احمد نومېده. دغه ټول مشخصات موږ څه کوو، پکې درج کوو. هغه نه وروسته بیا موږ دغه فورم چک کوو.
راځو هغه فرم چې موږ ثبت نام کړی د هغه مشخصات ګورو چې دا کس چې دا تخلص خان ده، نیکه نوم یې ولی خان ده، پلار نوم یې احمد ده او د نیکه نوم یې محمود ده. غواړو چې دغه مشخصات څه وکړو، درج کړو او فرم یې چک کړو چې دته تاریخ ورکړی ده که نه ده ورکړی. هغه ټول مشخصات موږ د فرمې په اساس باندې سرچ کړم تر پلار د نیکه نومه پورې او تاریخ تولد ته ورځو. تاریخ تولد به څه کوئ تاسې چې کیبورډ نه به نه لیکئ. نو لومړی سر کې به راځئ تاریخ تولد هغه خانه باندې کلیک وکړئ، چې کله کلیک وکړئ سفر ته راځئ، اول به کال انتخابوئ. راځو کال انتخابو چې دا په کال 1478 کې پیدا شوی ده. راځو کال ته، کال هم چې کله انتخاب کړم په دې شکل سره دغه 1478 کال هم پیدا کړه. په دې باندې به څه وکړئ، کلیک به وکړئ. چې کله د کلیک وکړو اتومات شکل سره به کال انتخاب شي. هغه نه وروسته به میاشت انتخابوئ چې دا کس په 13مه میاشت کې پیدا شوی ده. میاشت به انتخابوئ، په دې میاشت باندې به کلیک وکړئ. د 3مه میاشت به انتخاب کړئ. چې کله د 3مه میاشت انتخاب کړه هغه نه وروسته به ته 3مه میاشت انتخاب کړه، هغه نه وروسته به ته هغه ورځ انتخابوئ او ورځ نه وروسته به بیا به اتومات شکل سره به څه کوئ، جستجو بټنه به څه کوئ. نو څلورمه ورځ باندې پیدا شوې 1478 د 3مې په 4 کې پیدا شوې ده. نو راځو دغه جستجو بحث کړو، کلیک کوو. کله چې کلیک وکړو نو اول بار کې خو نه پیدا کوي، دوم ځل لپاره بیا هم دغه مشخصات وارد کوم چې تیار سیستم کې درج شوي ده. اوس ګوري لومړی نوم یې څه و، ولی خان نوم یې د، پلار نوم یې احمد نوم یې د، پلار نوم یې احمد و، د نیکه نوم یې محمود و او نیکه نوم یې محمود و. تاریخ تولد یې چې و بیا هم دغه تاریخ تولد به داسې کوئ تاسې چې سیستم نه ویسې انتخابوئ. مثلا اول به کال انتخابوئ، بیا به میاشت انتخابوئ او بیا به ورځ انتخابوئ. راځو اوله کال انتخابو، کال چې 78 ده، میاشت چې ده 3مه ده او تاریخ تولد چې ده 4م ده. بیا به جستجو بټنه وهي او هغه نه وروسته به تاته به فرمه خلاصیږي. کله چې فرمه درته خلاصه شوه په دې شکل سره نو هر څه مشخصات درته ښکاره شو چې ټول درته لیکلي دي، پکې بارکوډ یې هم لیکلی دی. هغه تا چې کوم مشخصاتو په اساس ثبت نام کړی هغه ټول درته لیکلي دي، نوم، پلار نوم، تخلص، تاریخ تولد، ولایت، د پاسپورټ نوعیت، بارکوډ، دا ټول مشخصات چې دي د ستا په ارتباط باندې دي. حالت مدني، تذکرې نمبر، دا په لومړۍ نقطه کې دي. اوس که غواړو په منګه دویمې مرحلې ته لاړ شو، په دویمې مرحلې لپاره به منګه دلته لاندې 2 ګزینې دي. یوه ګزینه چې دا سب ده او بل چې دا بعدي ده. سب معنا دا ورکوي که چیرته ستا فرم دا په اول وختونو کې اصلاح وړ ده، د سره مونږ کار نه ده، فقط زمونږ بعدي بخش سره کار ده. غواړو چې دویم مرحلې ته لاړ شو نو بعدي بخش باندې به کلیک وکړو او اتومات شکل به مونږ دویمې مرحلې ته بوځي. په دویمه مرحله کې ستاسو لپاره هغه ستاسو چې عکس او امضا وضع کړې ده هغه پکې په دویمه مرحله کې. دویمه مرحلې نه هم تیریږو، بعدي بټنه وهو. کله چې بعدي بټنه مو وهله 3مه مرحله راځي. په 3مه مرحله کې هغه ستا د پوستخانې ولایت پکې ذکر شوی وي، تلیفون شماره او د کور ادرس. دې سره هم زمونږ کار نشته، له دې څخه هم تیریږو، بعدي بټنه وهو تر څو مونږ هغه 9مې مرحلې ته لاړ شو. 9مې مرحلې څخه هم 7مې مرحلې څخه هم تیریږو، 7مې مرحلې پسې 8مه مرحله راځي، 8مې مرحلې څخه هم تیریږو. اخري مرحله چې د 9مه مرحله ده. په 9مه مرحله کې زمونږ ټول کار دی، یعنې غواړو چې خپله فرمه څه وکړو، چک یې کړو او ویې ګورو. نو ټول مشخصات پکې لیکل شوي دي. دلته به خالي څه وکړي، د چا په فرم باندې به کلیک وکړي، اتومات شکل ته به تا ته هغه فرم څه شي، ډاونلوډ شي. فقط دغه چا فرم چې کلیک وکړو تا ته فرم ډاونلوډېږي او کولی شي چې وګورو تا ته تاریخ درکړې ده او که نه ده درکړې. دا و د مشخصاتو په اساس د فرم چک کول. د مشخصاتو په اساس خو فرم چک کول مو زده کړو. اوس غواړو د بارکوډ په اساس د فرم چک کول زده کړو. راځو د بارکوډ په اساس باندې څه کړو، د شیدو په اساس بارکوډ په ده باندې به کلیک وکړئ. کله چې په ده باندې کلیک دې وکړو نو تا ته به 2 ګزینې خلاصې شي چې لومړی د بارکوډ ده او دویم چې ده د زیږېدنې
نیټه ده. کوم زیږېدنه چې ته لیکې هغه باید هجري شمسي یعنی میلادي باید نه اوسېږي. نو دلته به څه وکړي هغه بارکوډ چې ستا فورم کې ده کله چې ته ثبت نام وکړې تا ته یو بارکوډ درکوي هغه بارکوډ به راواخلې. دلته یو بارکوډ مونږ ثبت نام یې کړی غواړو چې هغه بارکوډ یې راواخلو. کله چې دا بارکوډ راواخیست دا بارکوډ به څه وکړي د جستجو بخش کې به د بارکوډ په خانه کې به درج کله چې بارکوډ راواخیستو غواړو یې څه وکړو د بارکوډ خانه کې به څه وکړو درج به یې کړو. لومړی راځو د بارکوډ خانه کې به څه وکړو درج به یې کړو. د درج هم کړو هغه نه وروسته به هغه تاریخ تولد به هم اول به کال انتخاب سیستم نه بیا به میاشت انتخاب له میاشت نه وروسته به ورځ انتخاب کال انتخاب کړو میاشت او میاشت انتخاب و میاشت نه وروسته به ورځ به انتخاب. دا درجم که اول څه وکړي دا لټون بخش به کلیک کړې کله چې د کلیک کو اتومات شکل سره به تا ته هغه صفحه خلاصه شي. کله چې دا صفحه خلاصه شوه په دې شکل سره نو ستا هغه ټول مشخصات پکې لیکل شوي دي. دغه لومړی مراحل سره زموږ کار نشته له دې څخه موږ څه کوو صرف نظر کېږو تیریږو بعدي بټنه باندې کلیک کوو. دا لومړی بخش ده. دویم مرحله کې زموږ عکسونه و چې مخکې هم تشریح شو. دریم بخش کې زموږ پوستخانه وه همداسې نور بخشونه دي دې سره موږ کار نشته. زموږ کار چې ده فقط نهمې مرحلې سره ده. ځان نهمې مرحلې ته رسو. نهمې مرحله کې فقط زموږ چاپ سره کار ده چاپ فورم. په دې چاپ فورم باندې به څه وکړې کلیک به وکړې. کله چې کلیک کو په دې شکل سره به تا ته یو پی ډي اف شکل سره ورقه ډاونلوډ شي. هغه به څه وکړې وبه یې ګورې چې تاریخ یې درکړی ده که نه یې درکړی. اوس راځو ګورو چې دغه پی ډي اف ورقه کې موږ د تاریخ راکړی ده او که نه یې ده راکړی. کله چې دا پی ډي اف ورقه موږ خلاصه کړو په دې شکل سره نو موږ ته هغه مکمل مشخصات یې موږ د څه دي لیکلي هم دي او دغه سور خط باندې لومړی سور خط باندې کله چې تاریخ مشخص شي دلته تا ته یو تاریخ درکوي. یا مثلا که سبا ته اصلي فورم راځي هغه تاریخ ته په همغه ورځ درج کوي. او که چیرته ستا نهایي فورم راغلی اوسېږي بیا تا ته دوه ورقې درکوي چې یو ورقه چې ده د بایومتریک پورې تړلې ده او دویمه ورقه چې ده د ویزه د بانک نه د بانک پورې تړلې ده. بیا دغه ورقې ځان سره څه کې اخلي او راسته پاسپورټ یا امارت پاسپورټ ته مراجعه کوي او هلته ستاسو بایومتریک ترسره کړي. که چیرته دغه ورقې تاسو سره نه اوسېږي دغه دوه ورقې چې یو د بایومتریک ورقه ده او بل د بانک حویزه ده نو هیڅکله به ستاسو بایومتریک ونه شي او نه برته احکام درکړل شي. نو کوشش وکړئ چې کله ستاسو تاریخ مشخص شو بایومتریک مشخص شو نو ځان سره به څه وکړي دغه دوه ورقې به ځان سره واخلئ سره له تذکرې سره له څلور قطعې عکسونه دا به ځان سره واخلئ او ریاست پاسپورټ یا امارت پاسپورټ ته مراجعه وکړئ. ګرانو دوستانو دغه بارکوډ په اساس د مشخصاتو په اساس چې موږ فورم چک دغه لینک هغه لینکونه درته په ډسکرپشن باکس کې اچوم کولی شئ چې هلته هم وګورئ او په هغې په اساس کولی شئ خپله فورمه پیدا کړئ او ولټوئ. ګرانو دوستانو هیله لرم چې ویډیو مو خوښه شوې اوسېږي. زموږ د ملاتړ لپاره زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ او ویډیو خپل ملګرو سره په ګروپونو او په واتساپ کې او فیسبوک کې شیر کړئ. مننه. کور آباد.